شروع شد. دست دغه راکاس فهم بسم الله لږ څه شي هم کې ویلي وکړه یو دوه درې هغه خو مو ولې خو مو تکرار کړی ځکه چې مو سره ریکارډ نه وله یو کنټرول صفر کنټرول دوه کنټرول درې یو د فارمټ وینو نه هغه چې کوله واحد ټاکلی یونټ وله دا مې وویل ښه نن یعنی ډرامې نه راکړه په هغه خپل شي نټ ټاکل نټ ټاکل شي فارمټ نه یو هغه خلاص دی په ډرامې نو کې اول خاصه شي دی لاین هر کامون په دوه طریقې یو شارټکټ دی یو دی منه نه خاصه شي کېدای شي لاین د دوه هم روخلو لاین رسم کو او کېدای شي هم د ډرامینو نه روخلو خو لاین څنګه کورسمه اینه هغه ډرامینو دا ډرامینو دا مینو ده دا مودیفای مینو ده مودیفای دا مینو ده بعد هم دو کې اضافه دی په وجه کې نشته کنه ډایمنشن مینو ده غلط شته دا ډایمنشن مینو بعض مینو غوړي ده خب موږ باید څنګه کوم شارټکټ باندې وشایسته شارټکټ د لاین شارټکټ شي دا او شارټکټ چې دی شارټکټ وګوره ایکسپریس مینو ټولز کماند دلته کې راځي تاسو د ډاټ کې ټول شارټکټ وبیا خوشتاري ال وګوره د لاین شارټکټ دی ال ا د لایره شارټکټ دی بي او د بلاک شارټکټ دی سی او د سرکل او دایره او مثلا ا او د کاوس ارک شارټکټ دی ډي او ډایمنشن سټایل ده هر شای چې وای فی فل اف پلیټ ده جی ګروپ یو ځای ګروپ کوي اچ هاچ دی هر شای چې وګورئ دلته شته شارټکټ کې د مشتاق یا ته ځای ودی کې شته کې شارټکټ اوس د لاین په شارټکټ شي دا ال انټر دا سپیس ته انټر سپیس انټر کله چې ال انټر کې یو لاین د زرو خلې دلته تاثیر راوي سپیسیفای فرست پوینټ خط خو نقطه لري کراوي د کوم انتخابي دا چې جرواله ګره دا ایکس وای قیمت دا ایکس قیمت دا وای دا قیمتونه کم میوي یعنی دلته د کوردینات کې هغه چې صفر دی دا ځای په دې ځای کې قیمت صفر دوخته منفي دی ویني منفي شوندور کدا سلور شي وای بیرته مثبت شو ایکس منفي دی کدا سلور شي ایکس مثبت وای منفي دی ویني نو نقطه مثبت وی د کومه شروع شي که همدال تکلیک وکي په دې ځای کې وی ایکس په 12 سره دار وي وای مدار وي د ځای په خط شروع شي داس which is specify next point بل نقطه چیرې که بل نقطه انتخاب کې نه مونږ چې خط ته تل ورکو یعنی د دوه د ځای تل خني ګره چالو وي زه جهات انداز ته انتخاب مطابق مارکر ته 50 انټر سیش لاین زوس څه شو طول خو واحد چهار شوی په صفحه کې یعنی واحد خو یونټ کې چې ملي بس خاصتي زه واحد نه ټوکم دانس کوي کنه بس خزه پروژه نه کور کړم اتر کم درو خو دا کې سټاندرد انچ دی پوش زه چهار درس هم سیخ نشم ټوکلای واحد کنه مو چې پروژه کور کوي بعد واحد وټو اس سټاندرد چې دی انچ دی وس لاین ال انټر یو نظر وکړه دوسته زه دا تکلیک نه کوم زه ته چې صفر ایکس هم د صفر نه شروع کا کوما د وای هم د صفر نه شروع ها د صفر نه شروع شو وایي چې څوره لور شي درته چې د ایکس محور شل لور شه کوما د ایکس په محور شل کوما د وای په محور باندې صفر د صفر صفر نه شروع شو ایکس شل لور د وای صفر لور ال انټر پس لور کله صفر کوما صفر ال انټر صفر کوما صفر نشروع شه زرته چې د ایکس په محور صفر لور شه صفر کوما
د وای په محور دېرش لاړ شه اکس ته نه رسېدي وای ځي یا ال انټر 0,0 نشیره شه د اکس شل لاړ شه کاما د وای دېرش لاړ شه شل به د اکس دېرش به د وای هغه نقطې ته به ځان ورسي پوه شوې یعنې د دغه نقطې کوردینات شل او څو دي دېرش اکس یې شل دی وای یې دېرش نو دا ویل کېږي کوردینات ده یعنې د کوردینات مې ورکړل د 0 کوردینات مې ورکړل او شل او څو کوردینات مې ورکړل دېرش اکس هم 0 وایم 0 یوه نقطه درکول کېږي مثلا هندسه کې ویلو چې د ا نقطه ده د خط 0 او شل بي نقطه ده مثلا 0 او دېرش داسې هغه نقطې ته ځان رسوي که نه دوې نقطې لري خط نو دا د لاین رسمول د کوردیناتو په واسطه ده ال انټر څه شوه یو خپل دلته کلیک وکړه اوس دا پري لاین دی چې په هره ولې که اف هاش ته وایې بیا به ارتو شي فقط افق او عمود بله نه ځي عمود او افق او یا دا ارتو مود یا اف هاش ته دا کلیک کړه اوس دې په هره یوه چیز پري شو که دا وایې چې فقط عمود او افق ځي زه دلته کلیک کوم ماوس مې چې دلته نه ځي دا یې لاندې ځي داسې نه ځي پوه شو یو به عمود ځي یو به افق ځي که اف هاش ته وایې بعض په کمپیوټر کې دا فنکشن کې اوسه نسي بیا به اف هاش ته وایې بعضو کې فنکشن کې نه اوسه نسي داسې پرې کېږي پوه شو بیا دوی ته ویل کېږي د لاین اسان اوس قیمت هم ورکوه چې نقطې کوردینات مه ورکوه قیمت ورکړه جهت ورته انتخاب کړه په دغه جهت باندې څو لاړ شه دېرش طول مې ورکړی خط هلته مې د نقطې کوردینات ورکړل چې دغه نقطې کوردینات د اکس او وای قیمتونه مې ورکړل خط طول مې ورنه دلته مې طول ورکړی خط نقطې کوردینات نه دي معلوم دلته امکان لري د خط طول فرق لري دلته مې شل یې اکس و او دېرش یې وای و طول یې فرق لري شپږ دېرش شول طول مې نه دی ورکړی که نه د کوردیناتو په واسطه ال انټر کوردینات ورکړه ورته د دېرش شل کوما شل نه یې شروع کړه د شل نه به یې شروع کړو اکس به هم شل واخلي وای به هم شل دوی ته به شروع وکړو باید ورته وایم چې څلوېښت کوما دېرش په وایه ورسه د دغو نقطې نه د دغو نقطې نه دا یې لوړ شي د دغو نقطې نه به څلوېښت داسې لوړ شي دېرش به داسې که پنځوس داسې و پوه شوې اوس مثلا اوس څه وکړه ورته وایه د اکس 0 لوړ شه کوما د وای شل لوړ شه اکس 0 وای شل د دزه پورې راغله که نه اوس زه ورته وایم چې اکس لوړ شه منفي دېرش صحیح شوه کوما وای لوړ شه شل یعنې بعضې پر ځای وې که تاسو پام کړی و داسې مې ورکولې داسې کوردینات یې په رسم تخنیک کې ورکول داسې لوړ شه بیا داسې بیا یې زاویه ورته ورکړې نه د ده لاین استفاده کړی چې قیمت ورکول کوری لږ درس ما بله ویلی ښه هغه بیا درته وایم دا هغه دی درس دی لاین دی اول درس مو لاین دی ال خط لاین ویل کېږي خط دا چې راواخلې خط پې رسمي کلیک وکړه خط ته طول ورکړه څومره طول یو نقطه انتخاب کړه طول ورته ورکړه مثلا څلوېښت دا د انټر ورکړه وینې څلوېښت شو دغه ته بیا څه راوي مثلا ورته ورکړه دېرش د دو لاین چیرې استفاده کېږي دا د پلان جوړول نمو جوړول قطع او ورسۍ ورونه دا جوړول د لاین د دغه خط نه استفاده کېږي خط څنګه دی دغه لپاره نو په دغه انشاءالله پوه شوئ کوردیناتو خط رسمول ال انټر او یا لاین د 2000 واخلئ داسې که دلته ال ووایې د ده نه هم کېدای شي ال انټر صحیح شوه اوس کوردینات ورکړه بیا د دېرش کوما یا ټاب ډب ټاب هم کور کړو ټاب ووایه او د دېرش نه شروع شه
یعنی د ایکس قیمت به هم دېرش وي او د وای به هم دېرش وي، دلته خط شیره شو. صحیح شوه؟ اوس چې څو رالاړ شو ما خو ته سی قیمت ورکوه، که بیا چې وای د صفر چې پاتې بیخي لوړ نه شي د ایکس قیمت ورکوه. مثلا زه ورته وایم چې ایکس یې شل کاما یا ټاب، دا کاما ده او یا دا ټاب ووایم. صحیح شو؟ قیمت مې که چې ووایم دوزه ایکس شل این د نقطه خطو یې وټاکله دا نقطه که نه؟ ګوره هغه خو مې داسې وټاکله، لاین مې واخیستو یو څه خو مې نه ده ټاکلې. زه ورته وایم شروع شه د کومه ځای که کلیک وکړې ختم دا شروع شو. دوزه شروع شو کلیک زه وکړم صفر صفر نه یې شروع که مې کوې، صفر زه ورته وایم چې د صفر نه شروع دا خو د ایکس صفر صفر مې کوردینات نه یو. صفر کاما دا کلب شو وینې بل هم صفر وایم صفر انټر د صفر نه شروع کېږي په خپله ورته اوس قیمت ورته ورکړه چېرته لوړ شي کومه ځای لوړ شي. زه ورته وایم چې د ایکس په محور دی نه ځي د وای په محور فقط په ایکس دی لوړ شي، یعنې د ایکس قیمت د وای قیمت صفر کړم دلته که زه یو نقطه ټوکم خو د وای قیمت یې صفر دی. صفر دی زه ورته وایم چې د ایکس دی لوړ شي دېرش بیا کاما یا ټاب دا. صحیح شوه؟ توضیح کې د ټاب ولې نه ال انټر صفر کاما صفر انټر د ایکس دی لوړ شي دېرش. صحیح شوه؟ د ایکس دېرش لوړ شي اوس وای څه دی ایکس کلب شو وینې وای داسې اضافه کېږي دا چې وای صفر په ایکس دېرش راغله وای صفر شو. اوس مثلا داسې یو مایل څه داسې مایل څه ګرځي چې داسې مایل دلته وي نقطې زه ورته وایم چې د ایکس لوړ شه شل کاما د وای لوړ شه دېرش بیا عمود څه پورته نو ایکس یې صفر که چې په ایکس لوړ نه شي. رقم راغلی یعنې چې رقم دی د کوردینات مې ورکړل نه کوردینات د دغه نقطې نه مې د ایکس هم ورکړل د وای مې هم ورکړل هغه نقطې ته لاړ. یعنې هر ځای چې د هغه نیولی و که نه؟ نه هغه نیولی ته نه دی هغه خو مې چې هر ځای نیولی وي دا هغه نقطې ته ځان سوي دا نقطه ده. زه ورته وایم دلته ایکس دېرش لوړ شه وای شل لوړ شه دلته څي دېرش وای څي شل دغه تقاطع نقطې ته ځان سوي داسې دا مایل یې دا شو مایل یې دا شو دغه نقطې ته ځان سوي دغه نقطې کوردینات دي دېرش او شل. یعنې ما که ورته ووایم چې 50 ایکس او شل وای نو دا به 50 لوړ شي او شل داسې به لوړ شي دا نقطه به پیدا کړو دا به ورته وصل کړو داسې د نقطې کوردینات مې ورکړل که صفر صفر ورکړم د صفر نه شروع کېږي دا کوردینات وي د دلته شروع شو. اوس دا پرې مربوط نه دی چې ته چې خط مې جهت اوس زه جهت دا نه نسم که نه دا دی یم د ایکس دی صفر شي جهت خو دغه ته دی وینې دغه یو انټر جهت مې داسې نیوله که نه یم ایکس صفر که د ایکس په جهت مات څه او د وای په جهت لوړ شه دېرش سیخ به پورته لوړ شي. اوس بیا زه قیمت ورکوم داسې ارتقام که دا داسې منحني کوم ورته وایم چې ایکس د منفي شل شي که کاما وای د دېرش اوس بیا هم چې فقط افق داسې راشي نو ورته وایم چې ایکس د منفي دېرش وای صفر کاما وای صفر همداسې پرې تاوی همداسې به پر ځای پرسوي کوردینات دی دغه هرې نقطې کوردینات مې ورکړه چې دو نقطې د یو د بل نه پوه شو دلته یو کې په کوردیناتو باندې رسمول دي بل دی په لاین باندې ال واخله ال انټر کلیک وکړه مثلا دا دی اوس طول ورکړه کوردینات نه ورکړم چې په هر یو جهت وي یو جهت دی چې زه هر خواته مې جهت نیولی وي په مغه باندې خط په مغه طول اوس څو دی 2 څلوېښت زه ورته وایم چې 50 طول ورکړه د دو خط طول به څه وي 50 جهت چې ما کوم انتخاب کړه په مغه لوري ال به واخلې کلیک به وکړې جهت داسې ورته انتخاب کړه بیا 50 لاړ شه په دو جهت به 50 لاړ شه که چیرې لاین واخلې F8 وایي F8 فقط عمود به ځي عمود یو به افق ځي داسې بل به عمود مایل نه ځي مایل نشي رسمولی اوس که طول ورکوي په افقي جهت ورکوي خو چې پلان جنرال دی پرته همدې نه کول دي باندې کوي نوي خط که نه ورته ورکړه شل داسې لاړ شه بیا جهت ورکړه پورته یا لاندې بیا دېرش دغو ته لاړ شه بیا ورسۍ جوړوي شل دغو ته لاړ شه جهت کور ته ورکړه دېرش لاندې لاړ شه یو مستطیل شکل داسې مستطیل شکل
یا مثلا یو څوک چې ورسې ته 2 په 3 کې 2 ارتفاع ده 3 طول دی نو لاین واخله د دوه شروع کړه ته 3 لوړ شاخته 3 انټر پورته جهت ورکه 2 انټر دا انټر هم کار کو بیا جهت داسې ورکه څو 3 انټر او لاندې باید څو ورکه داسې کارته 2 یا سی انټر سی څه معنی کلوز بسته یې که هغه اول نکته ته ځان رسوي چې کومه د شروع کړی په هغې ورباندې وي سی انټر یا خپل قیمت سی دا معنی دلته لاین واخیستلم دالې مې کلیک وکړم دالې ګډ وډ مې کلیک کړم بل دالې سی انټر که خپله یې وربستلی وي سی انټر کلوز هغه اول نکته ته پوه شوې پرې دا د مثال دا کړکۍ ده که نه دا هغه چې دغه پکې کار وکړو یو پکې وکړو دا اوس دا چې څه رقم رسمي یو زه بل چوکاټ دی په منځ کې هغه خو یا یې خیر آفسیټ دی ښه هغه دا آفسیټ دی داسې خط پرته وکړی چې بل آفسیټ خلي پلان ټول دمونه اوس فقط هغه نه بیا موږ آفسیټ وي چې دلته زه آفسیټ خلم مثلا دلته یو چوکاټ جوړوم شیشه ورکوم داسې هر شان بیا یې ښه اوس به خو ته لاړ شي بیخي کېږي ښه فقط بلان ګرد دا ټکټ دا سیستم شوی لاین څه معنی ډرا څه معنی رسمول مودیفای کوم رسمونه کې تغییرات راستل مودیفای کول کاپی میرر آفست اسکیل هټول او دا شی او دایمنشن څه معنی اساسي مینګونې د ټوټي دادي اندازه کول هغه شی چې تاسو د رسم کړی دی په هغه کې مودیفایر واستل د دومینه نه او په هغه کې اندازه گذاری کول د دومینه نه یعنی دا یو د بل مربوط دي کوم کارونه چې په دوی کې هغه د دوی دي اوس د آفست د دومینه ده دوی کې د چوکاټ ورته سیخ کو چې دا د مو چوکاټ دی نور که شیشه په منځ کې کور کې ډیټ کې مودیفای کوي هغه په دومینه کې دی او کوی چې اندازه گذاری کم بیا په دومینه کې دی پوه شوې یو د بل مربوط وي نو دا لاین یو حالت بل دی چې په زاویه باندې لاین رسم ثابت ته زاویه زه ورکوم په زاویه ماته لاین رسم لاین به 2000 واخلې لاین پر واخلې یا به ال انټر کې دواړه طریقونه ال انټر صحیح شوه نو کلیک به وکړې په ساحه کې کلیک ته چې وکړو اوس به شیفت اټاریټ دا 2 ووایي شیفت اټاریټ یو دا 2 شیفت ونس 2 ووایي اوس وی اول وی تولی څه وي او په کومه زاویه رسم شي زه ورته وایم چې تولی دې وي 50 په دغه شیفت کومه به ته ووړې شیفت کومه 50 کال شول زاویه وی تول 50 شو دا 50 زاویه اوس دا زاویه هم درته ښایي چې په دغه زاویه دی ها دې ګل داسې غټیه تولی ما زاویه زاویه دا د منفي ورکلون دا مینه تول نه کمی دا تول هیڅ زاویه ورکه زاویه 50 تول به ما 50 شي او 50 زاویه د افقي سطح حساب کنه دا کوم چې حالت فورمات وو فورمات کې پینټ کې ورته مو چې زاویه د افقي سطح استنګ نه تجدا کاوه است چې تمه مو کې است کې است نه جدا کې نوٹ وی نوٹ نه حساب یې صاحب پوه شوئ پې نو ال انټر کلیک آن سکرین اوس ورته ورکړه شیفټ 2 اول تور ورکړه شل شیفټ کومه اوس ورته ورکړه مثلا زاویه مثلا ورته ورکړه 10 درجه انټر بیا شیفټ 8 بیا تور ورته ورکړه 10 شیفټ کومه زاویه ورته ورکړه 90 بیا شیفټ 2 تول ورته ورکړه شل شیفټ کومه زاویه ورته ورکړه 110 پوه شوې د دوه ځایونو داسې 110 درجې زاویه اوس دلته نورم سي شیفټ 2 تول ورته ورکړه 10 شیفټ کومه زاویه ورته ورکړه 130 چې افق لوړ شي دغه هر یوې نقطې نه خپله زاویه اخلي دغه نقطې نه دا زاویه واخیستله 90 110 د دې نقطې نه زاویه داسې واخیسته څه 130 پوه شوئ په انشاءالله تر دې پورې دا چې تر دې پورې ووایه دا 90 دا زاویه چې پیدا کوي دا داسې 110 دا 90 داسې 130 که نور درته ووایي داسې درته ووایي دا پر ځای به ولې په مخ پوه شوئ انشاءالله دا په زاویه د خط رسمول دي ال انټر کلیک آن سکرین صحیح شوه شیفټ 2 اول تول ورته ورکړه 50 شیفټ کومه بیا
زاویه ورته ورکړه مثلا 50 درجه د افقي سطحې سره زاویه څه 50 دا د خط حالتونه وو چې په دوه رقم خط رسمولی شي طول ورکوئ لاین واخلئ دا دی چې څومره طول ورکوئ اف 8 هغه که چې په کت افق سیخ لوړ شي اوس طول ورته ورکړه 80 داسې چې لاین واخلئ طول ورته ورکړئ مثلا 50 بیا یې هلته نیولی وي نور څه که نه زه ورته وایم چې نه انټر ووایه که نور څه بله خوا ته هم څه وشي پوه شوئ انشاءالله داسې به سلیکټ کړئ چې به ډیلیټ ووایي بل د کنسټرکشن لاین دې ته ویل کېږي ساختماني لاین چې دا د تعمیر په قطع نما او پلان جوړولو کې ساختماني د تعمیر په پلان جوړولو نما جوړولو قطع جوړولو کې استعمالي شارټکټ یې ایکس ال انټر ده او د دې ځای هم خسته شي در واخله عمومي حالت دا دی چې د یوې نقطې په اطراف باندې څومره داسې خط چې مبدا انجام نه لري چې د کومه ځای شروع شي طول نشي ورکولی چې دا راوګرځي محترم مبدا انجام نه دی معلوم چې چیرې دی کومه ځای تللی دا داسې یو خط دی پوه شو مبدا انجام نه لري چې د کومه ځای شروع شو او د کومه ځای پورې ورسېدلو نو دا کېدای شي د یوې نقطې په اطراف باندې ډېر خطونه رسم کړای شي خو مبدا انجام نه لري چې دا نور حالتونه ښه حالتونه لري چې د پلان نما او قطع جوړول لپاره په کار کېږي پوه شوې دا یو عمومي حالت دی بس ایکس ال انټر که که مثلا بعضې حالاتو کې بیا یو وخته په خیر ته لاړ شو داسې د لمر او د هغه وړانګو شکلونه ترې جوړولی شي بعضې شکلونه داسې ترې جوړولی شي د ده په خاطر نور داسې هغه شکل نه لري ښه بیا په دغه ګل او هغه کې داسې ډیزاین سینټر کې چې هغه کېږي همدغه کېږي بیا زه درته کار کوم بعضې رنګونه ورکوي سره او ګلان واړه قسم قسم ګلان جوړوي داسې ګلانو یې کې دونه کار خلیصي شو اوس بیا دونه کاپۍ خیلی داسې لفتې تېروي لاین داسې داخلي کپی کوي دا د په شاخو کې داسې ورېږدي ګلان شنه او رنګه رنګه ډېر ښه ګلان جوړي داسې رنګه رنګه ګلان یې جوړ کړي وي شنه او رنګه پاړې جوړې وي دته نور بیا د خطونه په اساس پلان وي رنګ یو ګل شی خپل اوټکټ کې ډېر کار کوي ښه ګلان وي کار شی خپله کې جوړوي هر شی کې جوړي ټاپې بایرو هر شی چې وغواړي حوصله نو کنسټرکشن لاندې دوزه هم خطا شي او ایکس ال هم انټر کولی شي ایکس ال یې شارټکټه ده ایکس ال چې انټر کې دا عمومي حالت یو کلیک کا بس دا یو حالت دی بل ایکس ال انټر بیا اچ انټر اچ یعنی هوریزونټل په کتو پکې خطونه چې دا د جانبي نمو رسمول لپاره یا قطع قطع چې تعمیر قطع رسمو د دو حالت نه جانبي قطع یا جانبي نمو بل یې ایکس ال انټر او بل هم وی انټر ورټیکل اوس په کتو مندي خطونه رسمي که د تعمیر مقابله نمو جوړوي بیا د دو مندي خطونه استفاده کو چې مقابله نمو تعمیر څنګه کوي جوړوي پوه شوې په مندي او افقي بل حالت دی په زاویه سره ایکس ال انټر بیا ا انټر ا څه معنی انګل دا شاون یادوي چې دا شورکټ ول ورکوم اچ هوریزونټل وی ورټیکل ا انګل اوس یې زاویه 1000 تن زاویه 15 40 ټول په 15 درجه خطونه رسمي است په 15 درجه ای ورته انټر کا لاست درجه ورک د پقي سات حساب لاست درجه دا کدا وګوره د دوه سات حساب لاست درجه په شوي په درې ولاته یو وی انټر ایکس ال انټر بیا اچ انټر هوریزونټل بل ایکس ال انټر وی انټر ورټیکل بل ایکس ال انټر بیا ا انټر انګل زاویه ورته ورکړه 15 صحیح شو بل حالت چې ده هغه بی بیسکت ناصب زاویه ده ناصب زاویه کچیر موږ زاویه ولر وګورئ د ناصب رسم کو ناصب نیمون کړي ایکس ال انټر بیا هم بی انټر بیسکت ویل کی بیسکت داس شي بیسکت دا اینا صحیح
دا اس وی اول څه وی سپیسیفای انگل ورټکس زاویه ورټکس ویل کی رأس ده وی رأس انتخاب کردیم در رأس ده اس وی سپیسیفای انگل start point دا شروع نقطه اجرا که ده که ده هر هاش تکاوی زرتن شد دو شروع شد سپیسیفای end point ویم بلد دوزه پری خواهد وی دای منصف زاویه نمایی کذا بله اکس ال انتر بیاد سنگه بی انتر اول به رأس انتخاب آوید زاویه رأس تکلیک کو بیا روشه یو نقطه او بلا نقطه هر یو نقطه چې تورت انتخاب که اول که هغه انتخاب که اول بیا دا اسپرف میده اکس ال انتر بیا بی انتر اول رأس بیا دا نقطه او دا نقطه ناصف زاویه ده زاویه به دو برخی بیش نمون کن یعنی بعض وقت که در پشتن کی وی په کنسترکشن لاین کې بی د څه لپاره انټر کی بی د ناصف زاویه اچ دی هوریزونټل خط لپاره وی د ورټیکل خط ای د انګل لپاره صحیح مشکل خنه لري کې او دا څنګه د سولې وروړي او دا دا کارسر غړا وی یو ټکر صفه خلای ته نه اضافه ده دا کارسر دا صفه ټول دا څه دا ټکر کې ځای کورو کدا ما د سین نو دا چې نصر غړا پښوی دا بعض شان خاتون چې مو ناس ورک شي خاتون چې ورک شو دا څنګه چې پټ نه وي غون کوم چې ډیلیټ کدا چې ورک وي زه دا یو څه ډیلیټ کوم هاته شو ته پوت در ورک چې ډیلیټ صحیح او پورټکټ کې چې ساید سره کېدل صفه کې خط لور ډیر غټ مثلا زه دلته ولون خلنه ده داس قیمت ورته ورکوم دا اوس نرغړ وړي ولور زایت انټر ای انټر وای زوم ایکسټند یعنی دار ور زوم ایکسټند شای چې ورک شي وسه یو ډیر غاټ وینه یو ډیر وړي بيخي نرغاټي زایت انټر ای انټر وای کی مثلا دلته دی مستطیل دی نه دله دیوا دایره ده نه داس د غاټ کړه دلته بل شای اوس ټول ګډ وډ وکنه تیت وینه راکی نه زایت انټر ای انټر وای ټول بروش صافي یو سره یا کنټرول ا یعنی سلیکټ او ای انټر ارس یا ډیلیټ کا دته ویل کېده کنسترکشن لاین مشکل خنه کلاره بل دی پولی لاین ویل کېږي پولی په معنا زیات لاین خط زیات خطونه دا معنا چې دا هم یو لاین دی دا مو تو سره سم کوکنه مخکې نه خط دا چې روغله دام داسې دی اول ولاتین داسې رسمه وایا خو د څه پاک را دی چې دا ټول یو خط دی مات نه ټول به یو وي دا به هر یو ځون خط دا ځون پولی لاین زیات خطونه څخه یو خط زیات خطونه دی کنه نو دا اول ولاتین داس دی شارکټ پی ال انټر دا پی ال which is specified start point دو کیم که شورتا چه صفر نشیره وکا صفر نه صفر نشیره وکا کومه زلور شي هم استول به وکتر تشریح کنه نه دا سوال کوي یا طول ورکا یا دومره نقطه ورکا ورته دا تولور شه مثلا 2000 تا کومه درایز ها دار لاند پی ال انټر سیشو کلیک آن سکرین بس تول ورک تول ورکوي اندازې که اول ولته کړي او خاطر خو تول ورته ورکه مثلا ورته 200 انټر دا سلور شو 300 یو فوق عمود او هر یو خط کې دا کور عمود او فوق بل خلینت چې دی پیک په جوړاولو د زینې د پنجره په جوړاولو او د شانو کې د استفاده کیږي او یا کوم ځای نه بونډري کی بونډري سره کوم اف 8 کته په اوتاوا ما ټول د پاره په 8 پښوی دا به یو خط وي کله چې دا سلیکټ کې دا لاین اپاک دا سلیکټ کې او دا سلیکټ کې دا د شنه نقطه لري په موبایل کې تاسو وګورئ نقطه حتما دلته خبر تاسو وګورئ ما ورته ونه سي وی سټریچ کاش کوله ته کی کاش کوم خوته داسې کاش اف 8 خوشه کاش ارخ دوام شي داسې ما ونه سي
اد ورټکس ورټکس راس دلته یو راس اضافه کړه راس دلته ورشه اد کارب ګولایي کاوس وانته او په کاوس کې سلیکټ وکړي وی ار کنورټ ټو لاین لاین ته وړاندې دی لاین او په لاین کې کلیک وکړي دلته لیکي کنورټ ټو ارک کاوس ته کنورټ بدلول تبدیل کا کاوس دلته زه غواړم کاوس شي دا لږ ماوس ونیسه داسې راشه دغه کنورټ داسې کاوس اوس شاوت سوروي بعضې سولولونه وي داسې ګرځتو پوه شوې خپله دا یو بل اولاد هم دی لري فهم دا یو اول اولاد ته لاین واخله بل لاین بل دی پی ال انټر بعضې کمانډونه مخکې دونه چې ته کلیک وکړې یو شی به ورته انټر کوي لکه کنسټرکشن نون ایکس ال انټر بیا ایچ انټر کلیک نه کم دا کاموند خلي خو په لاین کې داسې نه ده پی ال انټر یو به کلیک کې بیا به ډبل ورته انټر کوي ویټ ویل کې ضخامت دا خط دوه نقطې لري یو دا نقطه ده یو آخر ده په دو نقطه کې د خط ضخامت څومره وي او په دو نقطه کې سټارټ درته هم چې اول دې وي شل انټر دوم یې دې وي هم شل خط دلته هم ضخامت شل دی په آخر کې چې هر دوی ته کلیک کې اوس که ورته آن کې ده دی شل او شل یا پی ال انټر کلیک آن سکرین بیا ډبلیو انټر یو څه هم چې په اول کې ضخامت وي صفر انټر دوم یې دې وي دېرش اول یې صفر شو دوم یې چې هر ځای ته کلیک کې هلته به دېرش وي زه یم چې زه هم دا کلیک کړم دا دی اوس بیا سیم داسې دېرش سي زه دلته ډبلیو ورته انټر کوم بیا وي همداسې لاړ شه لاس انټر او لاس خط ته پسې لاړ شه همداسې لاس دا لیم لاس شه چې څه لاس دا لې کلیک وکړه پوه شوې پی ال انټر کلیک آن سکرین بیا ډبلیو انټر یعنې په ویټ ضخامت سره زه ورته هم چې اول یې دې وي 50 انټر همداسې 50 دې پسې لوړ شي اوس طول هم ورکوه چې داسې ورته 300 طول ورکړه همدغه ځای کې بیا ډبلیو انټر کړه چې کلیک دې وکړه یو دې طول ورکړه بیا ډبلیو انټر کړه بیا ضخامت یې لوړ شه او یا انټر او یا انټر بیا دلته طول ورکړه مثلا 400 طول یې څه شو 400 بیا په همدغه ځای کې ډبلیو ورته انټر کړه چې چېرته کلیک دې وکړو د طول ورکړو بیا ته به ډبلیو ورکړه ډبلیو ورته انټر کړه ضخامت ورته ورکړه بله جوړې بخیر ښه د دو ځای پورې که نه اوس په دو ځای کې د بیا ته ډبل ورته انټر کړه قیمتونه ورته ورکړه مثلا 200 انټر او 200 دوه قیمته غواړي که نه دوه قیمته غواړي ډبلیو انټر 200 ډېر دی که څنګه دېرش مې ورکړه شل او شل دلته 50 بیا اویا شو بیا شل شو داسې قیمت بل حالت دو پولیلون چې دی پی ال انټر او بیا کلیک آن سکرین اوس که بیا چې دونه چې وځي داسې همدغه ضخامت خسته نو ډبل یې ورته انټر کړه صفر یې کړه دواړه قیمتونه صفر کړه ضخامت صحیح شو اوس کیدای شي ته په یوه هغه د پولیلاین بل حالت داسې ارک دی پی ال انټر کلیک آن سکرین بیا ای انټر ارک داسې په قوس باندې رسموي پولیلاین ده اوس غواړم دلته بیرته لاین کې ال انټر کړه لین بیرته دلته مثلا دوته پکار دی چې قوس وي همدغه کې ای ووایه قوس بیا بیرته لاین غواړي همدغه کې ال ووایه چې په کوم ځای کې لاین غواړي لاین په کوم ځای کې قوس وي قوس که هم نه وایي خو ما درته وایي دا سلیکټ کړه دلته قوس پکار دی دا قوس کړه کنورټ ټو ارک دلته د قوس پکار دی
convert to arc دغه ته پوه شوې پې خو که پی ال انټر کې او بیا کلیک وکړې ای ورته ووایې دا به ارک باندې رسمي ارک قوس سی په قوس باندې رسمي که په همدې ځای کې بیا ته ال ووایې لاین بشي پوه شوې پې عزیزه اوس که چیرې پی ال واخلې او کلیک وکړې ډبل یې ورته انټر کې اول قیمت یې صفر کې دویم قیمت یې مثلا 10 کې یو وکتور دی که نه 10 دا دا ته داسې پر دې وکړو صحیح شو په همدې ځای کې سیم داسې ځي زه ورته وایم چې نه ډبل یې انټر کړه بیا یې 10 مه کړه او بیا یې 15 کړه او بیا هم 15 اوس ای ورته انټر کړه ای چې قوس خلاص شي وکتور په قوس څه داسې بعضې هغه کې داسې وکتور ملایش کې ورکړی وي دا زخماتونه ورکړه ای ورته انټر کړه په قوس به رسم شي کلیک آن سکرین ډبل یې انټر اول قیمت یې صفر دویم قیمت یې مثلا 50 دا او بل قیمت اوس ډبل یې ورته انټر کړه قیمت 50 ما په شل او شل دا صفر ځي درته وایم چې نه ای ورته انټر کړه چې قوس شي پوه شوې دې تل کې د پل لاین حالتونه ښه بل د پل لاین دا حالت دی چې نیمایي قیمت غواړي په هغه پوه شولې که نه یو یې لینت و چې ال ورته انټر کوه او بل قوس و په قوس کې ای انټر کولو که نه دا څه ورته بل یې ویټ ضخامت و اوس بل یې چې دی پی ال انټر انډو حالت کلیک دالې چې کلیک وکړه زه اشتباه شوم چې دا مې غلط کړی یو انټر یو انټر بېرته شاته راځي یو انټر زه غواړم دالې کلیک وکړم بیا دالې راشم بیا دالې راشم بیا دالې مثلا کلیک مې وکړه دالې دا مې اشتباه وکړه بعد دالې مې کلیک کړی وای نو یو انټر اشتباه کلیک ته چې وکړو بېرته یو انټر کوه شاته ځي بیا یو انټر که نور هم شاته ځي دغه ته بیا یو انټر که همدې ځای ته راځي بیا یو انټر کوه پوه شوې او انډو داسې که مثلا ته یو لاین رسموي چې دو پر داسې ټول یو لاین شي داسې که نه نو باید یو شي که ته یو رته ووځې هلته که نه په لاین دې واخیستو دا چې دا خو مې غلط کلیک وکړو دا ووتلې بیا چې بیا لاین رسموي بل 200 په وستا کېږي نو هغه ځان ته لاین دی دا یو لاین نه کېږي نو انډو ښه ده ټول یو لاین کېږي فل لاین کلیک دلته دالې دلته اشتباه وکړه یو انټر که بېرته شاته ورځي دالې کلیک بیا مثلا دلته کلیک بیا دې مثلا دالې کلیک اوس دا کلیک اشتباه وکړو یو انټر شاته ځي پسې داسې پوه شوې پې انډو بېرته شاته تګ په هر لاین کې تنها په دې کې نه په لاین کې هم وغله داسې یو انټر شاته ځي یو انټر پوه شوې ښه دا پېښېږي ډېر د سلابه کې سلاب جوړوي وروستی جوړوي هلته یو کلیک غلط ځای کلیک وشي یو انټر که بېرته کوه صحیح ځای کلیک ښه بل یې د پل لاین نیمایي ضخامت دی دا معنی چې زه پل لاین خلم کلیک ډبل یو انټر زه قیمت ورته ورکوم مثلا 90 انټر او 90 انټر دا یې ضخامت دی که نه اتحاد ته وایي چې په کت توفیق لوړ شي ضخامت یې څو شو 90 بل حالت یې دی نیمایي پی ال انټر کلیک آن سکرین بیا اچ انټر هپ نیمایي ته ویل کېږي که نه ځکه اوس دا رسموم چې غواړم چې دا 90 په راکړو باید څه ورکړم 15 که نه 15 انټر 15 انټر دا ربوي کاغه ضخامت یو شی دی که نه په نیمایي سره نیمایي دی خپل اخلي نیمایي قیمت مو ورکړو نیمایي قیمت دی خپل اخلي پی ال انټر کلیک آن سکرین بیا پی ال انټر کلیک آن سکرین بیا اچ انټر هپ نیمایي ته ویل کېږي که نه
زه نیمایي ضخامت ورته ورکوم 100 دا باید څو رسم کو 200 باید 200 شي اوس که د ډبل په حالت باندې 200 رسموم باید دا راشي ګوره PL انټر کلیک آن سکرین W انټر څو باید ورکم که 100 ورکم څو راشي ګوره بیا چې دغه نیمایي شي ورته مې 100 ورکو دا راشو دا راشو ځکه خپله نیمایي خپله اخلم پوه شوې بیا انشاءالله پولي لاین بل دی دوی ته ویل کېږي پولیګون پولي په معنا د زیات ګون زولې ته ویل کېږي چند زولې یا څو زولې که نه پولیګون څو زولې د ده د شارکټ چې ده POL انټر ډېرې ښه نه درس هم نه در باندې ډېرې POL انټر څه شو We enter number of side د زولو تعداد ورکړه څو زولې رسموي زه ورته شپږ زولې شپږ انټر If we specify center polygon مرکز انتخاب کړه دا دای مرکز دی If we محیطی دایره ورکوي که محاطی دو تا که داسې راشه یو محیطی دایره ده یو د کومې دایرې ورکوي چې دو په خارج باندې تو شي محاط یو چې د داخل کې د کومې شعاع ورکوي یوه چې اوس دالې سلیکټ کم ګرم یوه به شعاع داسې دو ځنې وخت د زولې د نیمایي هغه دوه مې داسې چې دونه بوخلي انته د کنجه پورې اس ورته ګر اول حالت تو کنجی نیول نیوینی شعاع تو کنجیان د خارجی دایره شعاع داده سی شو بل ورته پولیگون شپږ زولې کلیک درته هم چې دوام ته زولی نیولي پوه شوې دا سړی ته زوله نیولې ده هغه وخت یې زوله نیولې وه ته د کنجیان د آخري دایره شعاع مې ورکړه دا سره مې د داخل کې چې کومه دایره پوه شوې پې دې ته ویل کېږي که دا دایره واخلې داسې اوس پولیگون POL انټر نمبر اف سوال شپږ زولې مرکز انتخاب کوم مرکز ده هیڅ کومه شاور کوم داخلي دا داخلي دایره خارج کې پرتاو شو مینی بل وره شپږ زولې زه ورته یم چې مرکز ده دی هیڅ کومه دایره ده یعنې خارج ته زوله باید هغه ځای ته وشم یعنې هغه شعاع دي د زولې شي مینی دایره خارج پوه شوې د دغه یوې دپاره دایره په خارج کې تاده پیدا بل مشکل ښه نشته ده ته ویل کېږي پولیګون ښه پولیګون څو زولې ده دا خو نه هر ځای استعمالوي دا د څو زولې پایو دپاره لکه دا پله پایې نه دي پله پایې هم لیدلې دا اته زولې دي کوڅو یې داسې د زولې دپاره استفاده ده کېږي بعضې چوکونه داسې هغه شکل باندې جوړېږي که نه اوس شارکټ شی ده POL انټر نمبر دلته دوه طریقې یو به د زولې تعداد ورکوي یو به شعاع ورکوي دوه شعاع یو د زولې تعداد شعاع او یا د زولې طول او تعداد دا طریقه چې دا د زولې تعداد او د دایره شعاع ورکوم د زولې تعداد زه ورته ورکوم نه If we specify center of polygon مرکز انتخاب کویم مرکز دا دی If we enter an option یو option ووایه کوم option دا دی If we شعاع څومره بیا د تعداد د زولې څو شولو نه او شعاع ورکوم یعنی د زولې طول په ما مربوط اوس نه شو زولې طول چېرته شوم دا که داسې غټي که نه زوله کمي غټي زه ورته وایم چې شعاع یې داره اوس زوله معلومه نه شوله چې څومره ده زوله که زه وایم چې نه زولې تعداد معلوموم او د زولې طول معلوموم نو POL انټر څه شوه نمبر آف ساید مثلا نه زولې ده څه شوه د یوې اوس E انټر H یو کنج انتخاب دوه آپشن نر کې وي د یوې زولې قیمت ر کې وي FH خوشه کچه د یوې زولې چې غټه وي نورې غټیه د دغه یوې زولې طول زه ورکم نورې به مې ماله وي تعداد یې نه او هره زوله داره پوه شوې که یو څوک ته وي چې ما ته نه زولې رسم کړه چې هره زوله یې شپږ شپږ وي نو په دو طریقه داسې PL انټر نه زولې ورکړه شپږ زولې څه شوه بیا E انټر H اوس کلیک وکړه شپږ زولې یې شوله اوس یې طول ورکوم طول یې چې 200 وي هره یوه زوله به 200 په بله کې زولې طول نه دی معلوم چې دا پولیګون واخلې شپږ زولې یې رسم کړه معلوم نه دي خو مساوي دي مساوي ښه دي حتی دایرې شعاع معلومه ده دایرې شعاع زه ورکوم چې دایرې شعاع داره ده پوه شوې پې
ډیزل مشکل خو نشته نه. دا دوه حالات دي ښه بل دی ریکټنګل دا ځکه ډېر حالتونه لري کوم متنوع حالات لري بس دي بس بس دی بس یا به در سره ګډوډ شي څو مینې وي دی غونډ غونډې خټلې ډېرې مینه وي دي نه